دغه ډزو کې دا ماشومه چې کومه وه په سر باندې ولګېدله او پس د هغې یې دویمه سوانه اخیستله. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دا په سایټ باندې تاسو ته چې کومه ماشومه ښکاري دا کتونکو زمونږ د جهالت ښکاره شوه. ګرانو کتونکو، دا واقعه چې کومه وه دا پرون د صوابۍ په شاه منصور کلي کې مخې له راغله. ګرانو کتونکو، دا د ګل په شانتې ماشومه چې تاسو ته ښکاري دا په هوایي ډزو کې ولګېدله، هېڅ بې حسه بې ګناه. صوابۍ شاه منصور کلي کې یو واده و او دا ماشومه چې کومه وه نو دا ماما کر راغلې وه. امیمه نومې و، د 10 کالو ماشومه وه، د ګل په شانتې ښایسته وړه وه او دغه خادې کې هوایي فایرنګ وشو، ډزې پکې وشولې او دغه ډزو کې دا ماشومه چې کومه وه په سر باندې ولګېدله او پس د هغې یې دویمه سوانه اخیستله. ګرانو کتونکو، دا څومره د افسوس مقام دی چې مونږ په دغې ډزو کې دغه جهالت کې مونږ خپله خوشحالي تلاش کوو. مونږ ټولو له پکار دي چې د دې خلاف اواز اوچت کړو. دغه ډزې چې کومې دي په دغه کې خپله خوشحالي نه بلکې نن چې په دغه کور باندې کوم ماتم دی د دغې مور پلار د زړه ټوټه چې کومه وه په دغې ډزو باندې د دوی نه جدا شوه، د دغه احساس وکړو او د دغه هوایي فایرنګ نه د دغې ډزو نه د جهالت دغه خوشې تشې رسم چې کوم دی دا د دې نه پرهیز وکړو او د دې نه اجتناب وکړو، د دې نه کرکه وکړو، د کلي جرګې جوړې کړو چې د دغې نه دغه هوایي فایرنګ چې کوم دی چې دغه منع کړي او پولیسو هم خپل کار شروع کړی دی. کله هم چې داسې خادې دغه نو هغه راځي باقاعده د خادې الک چې کمی هغه نیسي اوچتوي یې، خو موږ له د کلي په سطح په لوکل سطح باندې جرګې هم پکار دي چې هغې هم په دې کې خپل کردار چې کوم دی هغه ادا کړي او موږ خپله هم جهالت چې کوم دا رسم دی د دې نه اجتناب وکړو. ډېر زیاته مننه ګرانو کتونکو، چېرته چې هم یې ښاد و آباد اوسئ. دلویله